بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. راځو نن په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې څلورم لیکچر دی، زموږ څلورم درس دی او په دې کې چې دی مونږه تېره ورځ چې دی مونږه په فایل مینو باندې کمپلیټ خبرې وکړلې ټولې. که چېرته کوم د چا مشکل وي نو تاسې کمنټ کولی شئ په کمنټ کې چې هر ډول پوښتنه تاسو یې کولی شئ، بغیر د دې نه چې موږ د اکسل دا روان درس دی په نورو پروګرامو کې هم موږ چې دی تاسو ته رسیدګي کولی شو انشاءالله. اوس راځم په هوم ټیب کې چې دی زموږ نن درس دی. په هوم ټیب کې چې دی موږ د هوم ټیب نه سټارټینګ کوو. د ټولو نه مهمه خبره په دې کې چې دا اوس موږ اول چې دی سیکشن په دې کې چې دی دا کلپ بورډ سیکشن دی، ګروپ دی، فونټ ګروپ دی، دلته چې دی موږ سره چې دی الایمنټ ګروپ دی، ورپسې لمبر دی، ورپسې چې دی په دې ځای کې سټایل دی، سیل دی او ایډیټینګ دی. اول چې دی موږ به په دې ځای کې کلپ بورډ سیکشن ته راځو چې په کلپ بورډ سیکشن کې چې دی موږ سره کټ کاپي او پیسټ دی او پسې ماوس پوینټر دی، د دې نه فارمیټ پوینټر دی، بخښنه غواړم. نو اوس به موږ څه کوو؟ د کټ کاپي پیسټ، کټ کار څه دی، د کاپي کار څه دی او د پیسټ کار څه دی. هر کله چې موږ سره یو جدولي، مثال که زه دا جدول ولیکم چې آی ډي دلته نیم شو، بیا زه لیکم پوسټ، د دې ځای نه چې دی زه به ولیکم پوسټ او د پوسټ نه وروسته چې دی زه به سیلري یعنې معاش به ولیکم. اوس چې دی په دې ځای کې به زه ورته ورکم یو، بیا ولیکم دوه. تاسو به دا یو دوه دواړه انتخاب کوئ. بیا چې دی د دې کونج نه به دا کارنر نه به یې راونیسئ، چې کله د دې ماوس نه دا نری پلس جوړ شي دا به د دې ځای پورې چې دی را ډریګ به یې کوئ، را کش به یې کوئ. نو دا ما سره چې دی یو جدول شو. د دې ځای نه زه به دې جدول ته چې دی فارمیټ په ورکم، چې موږ به یې وروسته ووایو. زه به دې ځای ته چې دی دا فارمیټ ورکم او دا چې دی زه به د دې ځای نه په دې ځای کې به چې دی زه به دا په سیز به هم موږ لږ غټ کړو. د دې ځای نه زه به ډبل کلیک کوم چې دا سیز په یوه اندازه شي. اوس چې دی زه به دا ټول انتخاب او د هغې نه وروسته چې دی موږ به راشو دلته چې دی دا به آل بارډر به دې ته زه ور واچوم. اوس په دې ځای کې چې دی دا لیکل ما کړي، زه غواړم چې دا د دې ځای نه کټ کړم او د یوه ځای نه یې بل ځای ته یوسمه. نو د دې لپاره چې دی زه به دا ټوله ډیټا انتخاب کړم او د انتخاب وروسته چې دی زه به راشم په دې ځای کې چې دی دغه بیاتي نشان چې موږ ته ښکاري په هوم ټیب کې، زه به په دې باندې کلیک کړم. چې کله موږ دا کلیک کړو نو د دې نه چې دی دا یو لیکه تاوه شي څلور قونج ده او داسې ګرده ګرځي، چې یعنې دا موږ سره کټ شو د دې ځای نه. دا چې اوس تاسو چیرته غواړئ هلته به تاسو دا د ماوس چې دی دا اوس فعلا په دې ځای کې چې دی A1 انتخاب دی، یعنې دقه ځای انتخاب دی. زه غواړم چې دا ځان سره دې ځای کې پیسټ کړم، نو زه به چې دی د دې ځای نه به چې دی دا I1 به انتخاب کړم او د هغې نه وروسته چې دی کله مې چې کټ کړه د کټ نه وروسته به بیا زه په پیسټ باندې کلیک کوم او دا به دلته په دې ځای کې زه ځان سره پیسټ کوم. نو ما سره چې دی دلته پیسټ شو. یا دا لیکل چا کړي دې ځای کې زه غواړم چې دا د دې ځای نه ویسم او دلته چې دی بېرته راوړم، نو زه به دا د دې ځای نه کټ کوم، بیا به زه دلته یو کلیک وکړم او بیا به راشو د دې ځای نه وروسته به موږ په دې کې پیسټ به کړو. دا به د دې ځای نه پیسټ. د پیسټ کار او د کټ کار همدا دی چې موږ یو ټکس د یوه ځای نه په پوره توګه لرې کوو بل ځای ته وړو او د پیسټ په ذریعه باندې چې دی موږ د پیسټ په مرسته به بل ځای کې پیسټ اچولی شو، هغه ځای چې موږ ورته انتخاب کړی. اوس که زه غواړم چې دا کار په دې کمانډ باندې نه کوم، په شارټ کټ باندې کوم، نو زه به د کیبورډ نه چې دی کنټرول ایکس به زه ووهم او بیا چې کوم ځای زما خوښی هلته به زه ماوس پوینټر به هلته ودروم او د هغې نه وروسته چې دی زه به کنټرول وي به ووهم، نو دلته چې دی ماته په دې ځای کې دا پیسټ شو. که زه راشم باید د دې ځای نه دا کټ کړم کنټرول سی کنټرول ایکس سره، زه غواړم چې دا په دې ځای کې زه پیسټ کړم، نو کنټرول وي به زه د دې ځای نه پریس کړم، دا به ما سره چې دی د یوه ځای نه و بل ځای ته څه شي ما سره به دا کټ شي. که زه غواړم چې کټ کاپي پیسټ دواړه نه کاروم، کټ هم نه کاروم او شارټ کټ چې دی د دې کټ شارټ کټ هم نه کاروم، خو ولې دا د یوه ځای نه بل ځای ته وړم، نو تاسو چې دی دا ټوله ډیټا چې دی داسې به انتخاب به کوئ او د دې بارډر باندې به ودرېږي. په دې بارډر چې هر کله د دې ماوس نه چې هر کله دا څلور دانې قنجونه ګلان تاو شول د ګل په شکل کې، نو دا به تاسو کلیک ونیسئ
او دا به راوړئ دې ځای کې چې کوم ځای کې مو خوښوي دا به دلته کېږدئ. که تاسو نه چېرته په انټروی کې دغه کویشن وشي، په دې انټرویو کې چې دی زه ګرځېدلی یم، ماته معلومات شوی دی چې په انټروی کې چې دی زیات دغه پوښتنې کېږي چې بغیر د کټ کاپي پیسټ نه ماته دا ډیټا د یوه ځای نه بل ځای ته ویسه. نو دا به تاسو دقسې ټوله انتخاب کوئ، په دې بارډر باندې به دلته ودرېږئ، داسې نه چې دې ځای کې ولاړه سئ زور وهئ نه. نو تاسو به ډیټا انتخاب کوئ، په دې بارډر باندې به ودرېږئ او د دې ځای نه به چې دی دې ځای ته دا موو کوئ. نو وګورئ ډېر په اسانۍ سره چې دی دا موږ د یوه ځای نه بل ځای ته موو کولی شو. نو دا موږ سره د کټ کار و. نو زه راځم دلته چې دی د کاپي کار کوو. د کاپي مطلب دا دی چې زه غواړم چې دا زما د ډیټا نه دوهمه کاپي ووځي. یعنې کاپي مطلب دا دی چې زه ډوپلیکیټ وباسم. یعنې که یو کتاب یو چپټر موږ یو ځلې چاپ کړی، زه غواړم چې دا کتاب یا چپټر بیا یو کس بل ته چاپ کړم، نو زه به راشم د دې ځای نه چې دی په کمپیوټر کې به دا کنټرول سی سره یا به ونه چې شارټکټ یې د کاپي کنټرول سی دی، او یا چې دی تاسو به ډایرکټ په دې کمانډ باندې کلیک کوئ، ځای به ورته خوښ کوئ او د دې د هغې نه وروسته به چې دی دلته به دا پیسټ کوئ. نو دا موږ سره چې دی هغه اصلي کاپي شوه او د ما سره چې دی د دې ځای نه ډوپلیکیټ کاپي شوله. نو داسې هم موږ کولی شو. که زه وغواړم چې دا کاپي چې دی دا کاپي زه د شارټکټ ته لارې کوم، نو زه چې دی د دې ځای نه به زه کنټرول سی به ووهم د کیبورډ نه، چې کوم ځای مې خوښوي هلته به کنټرول وي به ووهم، او نو دلته چې دی زموږ دا ټیبل چې دی د دې ځای کې ما سره پیسټ شو راغی. نو که تاسو د دې ځای نه ګوره د کټ چې دی موږ سره کټ کمانډ او د کاپي کمانډ چې دی دواړه به یو ځلې کار کوي، خو ولې په پیسټ کټ هم موږ ته پیسټ چې کوو نو د کټ په مرسته هم کولی شو، او د کاپي چې واخلو هم موږ د پیسټ په مرسته په بل ځای کې اچولی شو. نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې استعمال شو. که تاسو وایي که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د شارټکټ ته لارې دا ماته مه کوه، د دې ډوپلیکیټ ماته بغیر د شارټکټ نه وباسه، نو د هغې لپاره به تاسو بیا ډیټا انتخاب کوئ او بیا چې دی په دې غاړه باندې به ودرېږئ دلته، او د کیبورډ نه به چې دی د کنټرول بټن ونیسئ، د کنټرول او کلیک به ونیسئ. نو دلته به تاسو راشئ، د دې ځای نه به دلته دا کېږدئ. نو موږ سره چې دی دا دومه کاپي ووته. که زه راځم د دې ځای نه یوه کاپي بله وباسم، نو دلته به زه چې دی کنټرول بټن او کلیک مې نیولی دی، نو ما سره چې دی د دې ځای نه کنټرول بټن او کلیک بټن به تاسو ونیسئ. نو موږ سره چې دی دلته درېیمه کاپي هم ووتله. نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې د کاپي کارو. که کاپي ته دلته راشم په دې وړه نقطه دلته زه کلیک کړم، یو خو کاپي چې دی ډایرکټ دی، بل چې دی موږ سره کاپي از ا پکچر په دې ځای باندې چې دی دا ما کلیک کړ. بیډمیټ کې اخلئ که پکچر که هر یو کې تاسو اخلئ، زه به چې دی دلته به دا والم یا به دا والم چې هر یو ستاسو خوښوي، دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه، او دلته چې دی زه به ودرېږم او دا به چې دی زه پیسټ کړم. نو دا چې دی ما سره چې دی دا ما سره د ایکسل دا ما سره د پکچر په رقم باندې چې دی ما سره دا پیسټ شو. زه کولی شم چې د څنګه ما عکس ته چې دی موږ یو ډیزاین ورکولی شو، همدقسې ډیزاین موږ یو ټکس ته هم ورکولی شو. نو د دې لارې نه چې دی دې کې دا کمانډ چې دی زیات وخت خلکو نه پاتې کېږي، نو ځکه چې زما ته هم پام شو چې تاسو په دې کې کنفیوز نه شئ، نو د دې ځای چې دی موږ سره ډایرکټ د دې نه موږ کاپي ایستلی شو. تاسو راشئ دلته چې دی زه دلته یو ډیټا بله اخلم د دې ځای نه، زه به همدغه ډیټا به زه د دې ځای نه کاپي کړم، او دلته چې دی دا ډیټا ما د دې ځای نه پیسټ کړله. خو ولې دا ما چې دی د دې ځای نه به زه راشم او دا کلر به چور ختم کړم د دې ځای نه، او دا بل کلر به هم د دې ځای نه چې دی راشم او ختم به یې کړم د دې ځای نه. اوس راځم چې دی دا کلر او بیا مې را انتخاب کړو چې زه غواړم د دې ځای نه دې ته هم یو ښایسته ډیزاین ورته ورکړم. مثلا دا یو ډیزاین شو، او غواړم چې دی دې ځای ته چې دی بیا دا ډیزاین ورته ورکړم. نو د دې ډیزاین دپاره به تاسو راشئ، دا ټول انتخاب کوم، یو کس پوښتنه کوي چې دا ډیزاین راواله په دې ټیبل باندې ماته اپلای کا، خو ولې تاسو دا کمانډونه مه کاروه. د دې دپاره به تاسو راشئ، د دې ځای نه به دا فارمیټ پوینټر به راواخلئ، په دې باندې به کلیک کوئ. ګوره د دې چې یو برش چې دی د چیني د برش غوندې برش دی ونه تاو شو، زه به دا داسې کلیک کړم، په دې باندې به ورخوشي کړم. نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې هغه فارمیټ راغی او دلته چې دی په دې ځای کې پیسټ شو. که دا فارمیټ موږ د شارټکټ ته لارې کوو، نو موږ چې دی په دې ځای کې بیا شارټکټ نه لرو چې موږ د ایکسل پروګرام کې چې دی موږ دا د شارټکټ ته لارې کوو. ولې په هغه کې کولی شو په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې چې دی د شارټکټ د لارې کېږي، خو ولې په دې ځای کې موږ سره نه کېږي. نو دا ما سره د کټ کاپي پیسټ خبره وه. هیله ده چې دا تاسې زده کوئ او زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره تاسې ته در ورسیږي. نو زه راځم نورو کمانډونو ته چې نور کمانډونه موږ هم په دې کې تشریح کوو. چې کله موږ راشو د دې ځای نه زه کاپي به والم، دا به زه بیخي چې دی دلته به راشم، دا به نو فیل کړم د دې ځای نه، بیا مې انتخاب کړو دلته، او دې ځای کې چې دی زه به یو کلر ورته ور واچوم، دا یو کلر شو. او
او بولډ به هم وایو چې دا به ټول موږ د خیره سره په نیکسټ لیکچر کې د خیره وایو. اوس چې دی زه د دې ځای نه کاپي اخلم او دا چې دی زه د دې ځای نه کله کاپي والم دلته زه ودرېږم نو کله چې زه راشم دې پیسټ کې دلته وړه نقطه ده چې زه کله په دې نقطه کلیک کړم نو موږ سره چې دی لاندې دا لیست راځي. په دې لیست کې چې دی موږ سره ګڼ کمانډونه دي په دې ځای کې او د دې په همدغه کمانډونه چې دی په پیسټ سپیشل کې بیا هم موږ سره په دې ځای کې تکرار راغلي دي یا هلته یا دلته. زه راځم دی چې د دې ځای نه ما انتخاب کو ګوره دلته چې دی موږ دا ډایرکټ چې دی پیسټ کولی شو که نه زه ورته ووایم چې ماته چې دی صرف دا ټکسټ راته راکړه او دا بارډر او سټایل مه راکوه نو د دې لارې دی څومره تاسو کولی شئ په دې ځای کې موږ په هغې داخل کې هم کولی شو دلته هم کولی شو. نو زه راځم چې دی په داخل کې دغه کمانډونه زه تاسو ته تشریح کړم. اول موږ سره آل دی آل چې دی زه کله په دې باندې کلیک کړم نو دا څه ډیټا چې موږ کاپي کړې وه پیسټ کړې وه د دې ځای نه هماغه کار یې موږ ته د آل هم وکړو. بیا راځم تیاره ما سره د دې ځای نه کاپي شته دی زه دلته ودرېږم او بیا راځم دلته چې دی کله زه په دې پیسټ سپیشل باندې کلیک کړم فارموله نه مطلب څه دی چې ماته صرف فارموله راکړه او نور ماته هیڅ مه راکوه. نو زه راځم دلته چې دی دلته به زه بونس چې دی دا به زه دلته چې دی بونس به موږ یو ځای کړو ورسره او د بونس نه وروسته چې دی زه به دې ټولو ته چې دی دومره اندازه چې دی دا بونس به د دې ته موږ ورکړو د دې ځای نه د 800 روپۍ بونس چې دی ټولو ته زه یو د دې ځای نه زه ورکوم او دا چې دی ما په دې باندې راډریک کړ. اوس راځم دا غواړم چې دلته چې کومه دا ټوټل کړم دا چې موږ کله ټوټل کو نو زه به راشم دلته مې مساوي علامه ور واچوله دا جمع دا بونس سیل او دا مې انټر که بیا چې زه کله راشم او دا ما د دې ځای نه چې که راډریک مې که په دې باندې یو کس ماته و چې ماته صرف دا فارموله راکړه راته او دا نور هر څه پرېږده نو دلته به تاسو راشئ د دې نه به واخلئ کاپي او یو بل ځای کې چې دی تاسو به هلته ودرېږئ د دې ځای نه او د هغې نه وروسته به چې دی تاسو راشئ کاپي سپیشل ته او صرف فارموله به د دې ځای نه واخلئ. نو تاسو اوس وګورئ په دې دواړو سیلونو کې چې دی موږ هر څومره ډیټا چې دی موږ انټر کړو موږ سره چې دی دې ځای کې به جمع کېږي او دلته به راځي. تاسو وګورئ دلته چې دی موږ سره صرف په دې ځای کې دا فارموله راکړې ده او نمبر هر څه نه چې شوی دی تیر شوی صرف نظر شوی دی. اوس راځم دا ما ټوله انتخاب کړه دا ډیټا او د دې نه چې دی زه وباسم کاپي او بیا دلته چې دی یو بل ځای کې چې دی زه دا پیسټ کوم ایز څه شی ایز فارم ایز ویلیو زه ته وایم چې دا هر څه ډیزاین میزاین مې کړی دا پرېږده ځان سره خو ولې ماته صرف ویلیو راته راکړه. نو تاسو وګورئ چې هغه ډیزاین بارډر هر څه نه تیر شو او موږ ته چې دی په دې ځای کې یوازې موږ ته ویلیو راته راکړله. زه راځم دلته ودرېږم کلیک مې وکړه او بیا راځم د دې ځای نه چې دی بیا راځم په دې پیسټ سپیشل کې فارمیټ دی چې ماته صرف فارمیټ راته راکړه او دا نور هر څه پرېږده. نو تاسو به کلیک کوئ صرف موږ ته هغه بارډر او هغه پاس هیډینګ چې دی کوم ډیزاین دی هغه راکړه او نور هر څه چې دی موږ سره په خپل ځای باندې پرېښوستله. ورپسې کمانډ چې دی زه به دا کلیک کړم تیاره ما کاپي اخیستې ده زه به راشم پیسټ سپیشل ته او په پیسټ سپیشل کې چې دی کمنټ نه مطلب دا دی که تاسو شفټ F2 سره چې دی موږ په ایکسل کې چې دی کمنټ اخیستلی شو دلته ما یو کمنټ واخیسته او دلته ما یو کمنټ واخیسته مثال غټه ډیټا ده او په دې کې چې دی زیات کمنټونه دي یو کس تاسو نه پوښتنه کوي چې ماته صرف دغه کمنټ راکړه او نوره ډیټا پرېږده نو تاسو به د دې ځای نه واخلئ یوه کاپي او بیا به راشئ چې کوم ځای کې تاسو کرسر ودرو هلته به راشئ او د دې ځای نه به ورته تاسو واخلئ چې شی به ودوالئ کمنټ او د دې ځای نه به دا کلیک کوئ نو صرف موږ ته کمنټ راکړل د دې ځای نه او هغه هر څه چې مخکې وو هغه موږ سره په خپل ځای باندې پرېښوستل. اوس ډیټا ویلیډیشن یو بل کمانډ پکې دی چې د دې ځای نه ویلیډیشن ته راځو نو ویلیډیشن به موږ څنګه اپلای کوو موږ به راشو ډیټا ټایپ ته او د ډیټا ټایپ نه وروسته چې دی دلته به دې ځای کې موږ سره چې دی دا ډیټا ویلیډیشن چې دی به د دې ځای نه موږ دا ډیټا ویلیډیشن کارولی شو. اوس مثال که زه راشم دلته زه به راشم دلته یو نیو شیټ ته او د نیو شیټ نه وروسته چې دی زه به دلته واخلم ایج دا ایج چې ما د دې ځای نه واخیسته زه غواړم چې په دې ځای کې په دغه اندازه ځای کې څوک چې دی د دې ځای نه په دې کې نه د 20 نه ټیټ عمر ولیکي او نه پکې د 80 نه جګ عمر ولیکي. نو د دې لپاره به تاسو دا انتخاب کوئ ډیټا ټایپ ته ځو په ډیټا ټایپ کې ډیټا ویلیډیشن ته ځو په ډیټا ویلیډیشن کې موږ راځو هول نمبر ته راځو هول نمبر او بټوین چې دی موږ د دې ځای نه اخلو بټوین د 20 او د 80 په مابین کې چې دی زه راځم ډیټا اخلم د دې ځای نه او دا ما انټر کړه که زه کله دلته راشم دلته نوي ولیکم نو مخکې ما نه پرېږدي چې زه لاړ شم او یا که زه ولیکم مثلا د دې ځای نه ولیکم 19 هم ما چې دی دا نه پرېږدي نو زه که 20 ولیکم او بیا چې دی زه 80 ولیکم د دې په مابین کې چې موږ څومره لیکل کوو موږ ته چې دی اجازه شته دی. زه غواړم یو کس تاسې نه پوښتنه کوي چې ماته صرف دغه ډیټا ویلیډیشن د دې ځای نه راکړه او دا نور هر څه پرېږده د دې لپاره به تاسو کاپي واخلئ او بیا چې هر ځای کې هغه غواړئ تاسو به راشئ دلته به د دې ځای نه پیسټ سپیشل ته او دلته چې دی تاسو به
د هغې نه وروسته چې دی تاسو به په ویلیډیشن باندې به کلیک وکئ. نو دې ځای کې چې دی موږ سره هغه ایج راغی، هغه ایج چې ما لیکلی او د دې ځای نه هغه ایج راغی ما سره ایج. او د هغې نه وروسته چې که دلته زه 90 لیکم نو دا ما سره نه اخلي، که زه دلته 10 لیکم دا نه اخلي تر څو ما 100 او 80 نوي لیکلي. نو دغه موږ سره د کټ کاپي پیسټ او د پیسټ سپیشل چې دی ځینې کمانډونه چې موږ تاسو سره تشریح کړله. دلته راځم په دې ځای کې بیا کلیک کوم او پیسټ سپیشل ته راځم. د هغې نه وروسته چې دی د لاندې اپریشنز او دا کمانډونه که ژوند باقي و نیکسټ لیکچر باندې به په دې کې کار وکړو. او په اخره کې یوه غوښتنه درنه هم لرم، که چا زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت باندې تاسو ته در ورسیږي. د الله په امان.